زموستا پختو کې فرق دادې زموستا پختو کې فرق دادې راشه چې مستی درکم خمار درکم راشه چې مستی درکم خمار درکم نو راشه چې د زړه پسر کې لار درکم. زه د دوو کتابونو خالق یم، ناشونې او نیمګړې نیمخوا، او ان شاء الله دریم بم ډیر زر راشي چې د هغې نوم دی زه او ته. لزو جانان تماشې لزو یاره عباسین ته یوې شپې لزو یا سترګې مې دوکه خوري یا جانان بدل بدل یا اسې په ما لګي دا جهان بدل بدل، او دا ځان راته نن ډېر څه معتبره غوندې ښکاري لوغړېږي چې مخپو کې رقیبان بدل بدل. یاره عباسین ته یوې شپې لزو. شروع کوم په نوم د خدای چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه قدرمند ستاسو ورور محمد کاشف یم، او تاسو ګورئ جندې اشنغر ټي وي. په پروګرام ورکې ملغلرو کې ستاسو ورور یم، او لکه د نور کله په شانتې مې ته داسې یو ښکلی شخصیت بیا معرفي کړی. ساجد اوان صاحب زما سره مخکې د دې نه یو 15 منټه مخکې ګپ لګو، ما ته وایي چې ما ډېر پروګرامونه کړي تر د مشرق ټي وي پورې ما مرکې ورکړي دي، د هغوی سره مې پروګرامونه کړي دي. خو هغه مې یو ځای بل ځای په حجرو کې کړي دي، مثال کې زمونږ حجره کې مې کړي دي، یو ځای کې بل ځای کې که نه. خو ما ته وایي چې زما ټول عمر چې کوم دی د ریلوے سټیشن کې د مردان مین ریلوے سټیشن چې کوم دی په هغې کې تېر کړی دی. نو وایي ما ویل چې راشه نن مرکه دلته وکړو، نو دا اعزاز وایي تاسو ته حاصل شو، د هغوی ډېره مننه کوم او ډېره مننه کوم چې ما له وخت راکړو او د دې جوګې وګڼلو چې هغوی سره مرکې ته کېناستلو. ساجد ایوان صاحب ستاسو ډېره مننه کوم او خوشحاله او ژوندي راته اوسئ. په پروګرام کې ته ډېرې نیکې خیلې او احترامات ویم. ډېره مننه. دا حق خو زما جوړېږي چې زه تاسو ته په خیرالي وویم، او په اول کې زه د جندي ټي وي اشنغر یو جهان مننه کوم چې زما غوندې فقیر سړي خواته راله، او بیا محمد کاشف خان ستام ډېر مشکور یم مننه جی چې دومره تکلیف دی کو او راله عمر درله د عزر غواړم. ډېره مننه ستاسو او د یونس بای کومه چې ستا د هغوی په واسطه باندې دغه پروګرام نن راساس شو، موږ دلته کېناستو، دغه غونډه او دغه ګپ شپ لګو. ساجد ایوان صاحب دا راته ووایي چې ژوند هم څنګه تېرېږي؟ یاره ژوند خو مې ښه په مزو تېرېږي. خوشحاله په ژوند کې؟ نو بس دا داسې حالات جوړ شوي دي چې خوشحالي خو نشته، هر سړی خفه دی، خو ځان به پخپله خوشحاله او موږ له دا کرامات راکړي دي چې ځان خوشحالولی شو. ستاسو غږ جادوګر غږ دی، ستاسو اواز چې کوم دی دغه ټولې پښتنو ټولې معاشرې منلی دی. ډېره مننه کومه. او ساجد ایوان صاحب خپله پیژانګلو په خپله د مینهوالو سره وکړئ، که داسې څوک پروګرام ګوري چې هغوی تاسو نه پیژني نو خپله پیژانګلو ورسره وکړئ. دا خو د مختلفو چینلو په وساطت باندې ما دا پیژنګلو کړم ده، او د نوم وضاحت خو تاسو کو ساجد اوان، او د سټیشن نه قبلې اړخ ته زه په دې ډانګورو باندې چې مزل کوم، تاسو خو د معذورتیا ذکر ونه کو، خو ما دا وضاحت وکړو چې زه ډسیبل یم، په ډانګورو ګرځم. نو 10-15 منټ کې چې دی نو زه د خپل کلي ته پیدل رسم، د باغیرم کلي اوسیدونکی یم. کله خفه کېږئ چې دونه ښکلی اواز خدای راکړی دی او ډسیبل کړی یم، نو ځینې وخت کې خفه کېږئ؟ بالکل نه، دا خو د الله قانون دی چې تا نه یو څیز واخلي نو د هغې په بدله کې بدله ډېر څه درکوي. او بل د علماو سره چې کېنې او دا خبرې واورې نو په ورځ د محشر دا معذور او لیوني او دا ټول به راټول شوي، دا به د خدای نه خفوي، دا به د الله نه خفوي. نو چېرې تاسو په څه رضا کېږئ؟ نو زه بعضې ټایم ملګرو سره ګپ لګوم چې زه به ورته یم د دنیا هغه ټول ګناهونه راته ماف کړه، به زه رضا یم. ډېره سمه ده. دغه راته ووایي چې سینګینګ هم د کله نه شروع کو، او څنګه خیال لالی چې تاسو ووایي چې دلته ساجد ایوان کې یو ټیلنټ شته دی چې نن یې رابرسېره کم وخت کې دا خیال ذهن ته رالی؟ زما بنیادی کار چې دی نو هغه تاسو ذکر ونه کو، زه به د هغې خبرې وضاحت وکړم چې هغه شعر لیکل دي، شعر او شاعري. زه د دوو کتابونو خالق یم، ناشونې او نیمګړې نیمخوا، او ان شاء الله دریم بم ډېر زر راشي چې د هغې نوم دی زه او ته.
سترګې مې دوکه خوري یا جانان بدل بدل یا اسې په ما لګي دا جهان بدل بدل او دا ځان راته نن ډېر څه معتبره غوندې ښکاري لغړېږي چې مې خپو کې رقیبان بدل بدل نو زه بس په هغه ورځ باندې د ځان نه متاثره شوم نو بیا شوکت اجي ورته ویې د ایرم کالوني کې او بازار کې د فرنیچر غټ کاروبار دی هغې ما نه یو البم وکړ هغه شالمار ریلیز کړ د هغې نه ګانا د شهید د یو فلم ته لاړه زما د خړو جامو یاره بس د هغه ځای نه دا سټارټنګ واغشتی شو نو ډېر وخت خو بس په شوق باندې تلو راتلو بیا زه ملګرو هم پوهېدم چې یاره دا دومره خلک یو دا لکه دا ټول حساب کتاب چې دا ستا په سر باندې دی پیدا کوي نو بس پروفیشنل شوم خو بیا پکې غټه خبره دا ده چې ما په پروګرام کې کله لومبې پیسې واغشتې د پروګرام لکه د کور د طرفه خو نه زما په خاندان کې داسې څوک شته چې دا فن کوي یا زه نو هغه نوې نوې د 5 لوټونو نه ډېرې پیسې ما سره خلکو مینه کوله نو زه چې کور ته رالم نو مور به ما سره په یو کوټه کې و الله دې جنتونه نصیب کړي په 2009 کې وفات شوې ده بس هغه اوده و هغه پنډ چې و نو هغه ما ټول د دې نوې 5 لوټونو یې سر ته ایښي نو چې سر پاسېدلې کتلې دي بیا چې زه په هر ټایم پاسېدم ما ته یې ویل زما سر ته پیسې پرتې وي ویم دا ما ایښې وي وی دا د څه ویم دا مې بیګا پروګرام کې اخیستي وی رخصه بیا به پسې د جهنم د لړمانان رو نړي نو بس زم نه صبرېدم او انسان کمزور شي د اخره کې د هغې م وینې ومنله نو زما په خبره ما سره قایله شوه نو دغه د فن یو لنډه غوندې واقعه وه ستاسو په ژوند او ستاسو په فن باندې خو بلا فلسفي لیکل شي ځکه چې خدمت هم د خلکو نه پټ نه دی ساجد ایوان صاحب کومو سنګرانو تاسو له ډېرې ګانې ویلې لکه تاسو شاعري ذکر وکړو ستاسو کومې داسې البم یې چې هغه مشهور دي یاره ما خو د کم وخت کې چې ټیپ و نه خو راته پته نشته بیا د سی ډي دا دور چې شروع شو نو په دې کې ما یو 22-23 چې دا سی ډي البم کړي بس بیا د یوټیوب او د ګوګل موګل او دې سیزونو سره هغه سی ډي چې دی نو هغه مو درېده اوس خو بس یو ګانه کېږي او باقي په شوګانو کې چې دی نو چې دا کم خلک په دې دور کې نامه جامه لري کرن خان به راوالو رئیس باچا به راوالو ظفر فاروق صاحب به راوالو چې کومه زما استادانو کې دی هغه زه خپله استاد خانه ګڼم نو لکه داسې یو فنکار نشته چې بلکې زما په دې زړه یو ارمان و چې یاره زه عطاالله عیساخیل وي داسې زه ناست یم او دې زه واورم نو هغه خدای پاک بیا په پنډۍ کې یو داسې موقع راوسته چې په کم میک باندې هغه ګاڼه کوله په هغې ما وکړه نو داسې سارمان مې نه دی پاتې ډېره سمه ده په تیره به د خپلو مینهوال څه پیغام ورکوئ نو مینهوال له به دا پیغام ورکړم همدغه یو روایتي پیغام دی چې ښه کوې د بدو نه پرهیز کوې او چې ښه وکې نو د هغې به ورته ښه صله میلاویږي د بدو به ورته بده صله میلاویږي او بیا چې کم ملګري د فن ته راتلل غواړي یا دا شوق نو زه یم دا د شوق تر حده پورې محدود وساتي ځکه چې ما 20 کاله وکړو نو د دې څیزونو چې دی څه مستقبل نشته او که هغه بیا زیر تعلیمي یا څه په بل هنر کې لګیایي نو زیاته توجه د اخوا ورکي او دا شوق چې دی نو دا تر خپل شوقه پورې محدود وساتي دا دی نه وایي چې یاره زه به پلانې جوړېږم او ما نه به دوزي او ما نه به دوزي صرف د پښتنو په حواله دا خبره نه کوم بلکې د پاکستان په سطح باندې به وکړم چې زمونږ د عمر شریف صاحب غوندې سړی چې ښه ولړزېده نو چې د مرګ خولې ته ورنږدې شو حکومت ته هم پته ولګېده چې اوس به دی شپږ غنټو کې مري نو بیا ولې د ایر امبولینس غم وکړو لکه هغه اردودان مو هم داسې دي اوس هندوستان د هغې دغه شان د سټیشن نه به یو چنګړی راوالي هغه به ناسته یې هغه ټیټنګې به ورسره و ای سره به یې ګانې وې تا 10 روپۍ ورکړې ما د هغه ځای نه راوالي هغه اوس په کروړونو کې دي نو دا هغه ملک نه دی بل دا هغه خلک نه دی د خلکو ټول عمر فن خوښ کړی د فن نه خواږه غشتي دي او پنکار ته سپک کتلی دي نو بس دغه میسج مې دی ډېره مننه ترنم کې راته یو غزل ډالۍ کې ډېر خوند به وکړي نو په ترنم کې به ورته زه یو غزل ډالۍ کړم چې
ما سوځوي او ته مزې اخلي سله زما د خوار خیرې اخلي ما سوځوي او ته مزې اخلي سله زما د خوار خیرې اخلي زما ستا پښتو کې فرق دادې زما ستا پښتو کې فرق دادې زه پې خرچ کوم ته پې پیسې اخلي سله زما د خوار خیرې اخلي ته چې رقیب لځې نو دومره واوره ته چې رقیب لځې نو دومره واوره سړی پرېږدي او نه سړی اخلي سله زما د خوار خیرې اخلي ای نازولې کور نه مه راوځه ای نازولې کور نه مه راوځه سله په سر کلي کندې اخلي سله زما د خوار خیرې اخلي ساجده خدای له به ورځي او که نه ساجده خدای له به ورځي او که نه چې په دوکه ښکلو نه خولې اخلي سله زما د خوار خیرې اخلي ساجده خدای له به ورځي او که نه ساجده خدای له به ورځي او که نه چې په دوکه ښکلو نه خولې اخلي سله زما د خوار خیرې اخلي ډېر ښه ډېر د 2003 نه واله تر ننه پورې چې کوم دی مونږ چار پاتې شوي وو ملګري وو دغه ټول ګډ وډ شو بس صرف زما دا شاته چې مې یو ملګری ناست دی دا هم د سکول ټیچر زمونږ د بینک روډ نمبر 2 نو بس مونږ پکې درې چې کوم دی الحمدلله امانت یو او څوک لکه زمونږ په مسافرو کې دی چا خبرې واغوستې نو بس مونږ پکې ناست یو سټیشن کې خپل زوړ الله دې ستاسو په عمر کې الله دې ستاسو په عمر کې برکت واچي او خدای هم دا جوړه کنډمومه تر بل پروګرام پورې خپل کوربه کاشف لور کې اجازت دلوي الله پامان